د یو ډیزاین د مثلا که ته غواړې اوس موږ تاسو نن ورځ بلنډینګ اپشن د دلته په لایر کې راځي خپل سپار یو څه باندې ته غواړې مثلا لږ ډېر تغیرات راولي اوس دغه هغه نه ده هاوس لیکلی ده ګوره مختلف رنګونه هم پکې کار شوی دي مثلا لږ داسې وتلی ننوتی غوندې هم ده دغو ټولو باندې ته کولی شې په لیکنه لږ تغییر ډېر معلومیږي تاسې بیا په شیپو باندې هم کار کوي لکه کورني کار کې سي دغه هاوس خپله کلیک سو دلته په ده باندې چپه کلیک وکړي دلته پاس بلنډینګ اپشن راځي بلنډینګ اپشن کې دلته بیا څه راځي بېلابېل شیونه دي صحیح ده یو بیبل امبوس ده او بل دغه کاونټیټور ده او بل ټیکسچر ده دا درې سره د لیکنې د غټوالي او د نریوالي لپاره په کار کېږي که دلته دا خو ما دلته پې اپلای کړي ځکه چې نوه لیکنه ولیکم زه به عین په دغه اوس په ډول باندې یو بله نوې لیکنه واخلم صحیح مثلا دغه اوس ته اوس تاسې وګورئ معلومیږي خو درته که نه دغه باندې خپله کلیک وکړي مثلا هغه د لیک داسې معلومیږي لکه سیوری سي پیولیږي نور هغه تغییر تاسو ته خپله معلومیږي مثلا څه ښه والی پکې راولي که غواړئ چې دا تغیرات پرې ډېر سي نور هغه سورس یې سټینګ ده تر هغه نور ډېر تغیرات پرې راولي په ده باندې یو بل کلیک مثلا دغه د لیکنې په اندازه باندې ورته وکړه دلته خپله سټینګر سره راخلاصېږي ډیفت ژوروالی یې مثلا اوس زر ده مثلا که دا ژوروالی ورته غواړئ چې لنډې کړي زر هغه وروستی حد ده مثلا هر څومره اندازه ستا ته ښه معلومېده په هغه رقم یې که اپ او ډاون مثلا لوړ او ټیټ سایزونه د ورسره مثلا سافټن هغه نرموالی یې ده د هغه تر څنګ دغه رنګ یې ده د دغه شیډو رنګ که تاسې وینئ ګورئ په دغه سپین باندې خپل سیوری راغلی دا سپین ده که غواړئ چې یو بل رنګ درته ورکړي دلته بل رنګ درته انتخابولی شي په دغه ځای کې مثلا اوس به زه سور رنګ ورکړم وګورئ هغه سپین جای ورته سور کېږي مثلا د لیکنې رنګ تور ده هغه که غواړئ سره کې ورسره لیکنه ممکن ورسره سره شي دغه دلته اپشنونه دي دغه نارمل ده په نارمل کې سره کېږي او که نور یې په دغو چې بیا ځان ته استفاده کوی شي په ټولو ځایونو کې دغه موډونه نه وو که هر چیرې تاسو ډیزاین کوئ یا مثلا په ګوره په سلیکشن کې موډونه راغلل په شیپونو کې راغله دلته راځي هر ځای چې تاسې خپل کار وکړو یو وارې موډونه پرې ګورئ موډونه یو داسې څه دي چې مثلا د هغه شي په ښایستوالي کې یو رول غوندې لري مثلا کیدای شي ملټیپلای ښه پرې ښکاره شي مثلا تاسې ملټیپایر ته وګورئ هر یو مثلا لاینر لایټ پرې ګورئ هغه کیدای شي ښه پرې معلوم شي هر یو تاسو ته ښه معلوم شو په هغه حالت باندې او که کوم تغیرات تاسو ورته لرئ په نارمل حالت کې هغه ټول پرې راځي صحیح ده که غواړئ چې دغه تغیرات په یو بل ډېرې خبرې وکړو نور باندې بیا لنډ تېرېږو یو د تر ټولو مهم څه چې د اپسټۍ ده خاموالی موږ ته څو ورې سره مخامخ شوي که اپسټۍ غواړئ چې ډېره یي دلته یې ورته ډېرولی شئ او که غواړئ چې اپسټۍ کمه دا د لیکنې اپسټۍ نه ده دا د افیکټ اپسټۍ ده کومه هغه ستا پرې اپلای کړې ده که دلته تاسې وینئ ممکن په ویډیو کې یا ښه درته معلوم شي یا که تاسې کار کوئ هغه سور رنګ تاسې وینئ اوس ګوره ډېر سو اپسټۍ مکمل پراخه سوه او که صفر یې کې اپسټۍ ختمه سو تور رنګ خپله د لیکنې رنګ پاتې سو صحیح او که غواړئ چې مثلا دغه حالتونو کې تاسو سټینګ راوسته او بیرته یو دغسې حالت غواړئ چې مثلا کمپیوټر خپله څه سټینګ جوړ کړی و یوازې زه په دغه بیول باندې کلیک کوم نو د کمپیوټر کې خپله دی ډیفالټ حالت باندې دی هغه د خالي راته اپلای شي نو ریسیټ ټو ډیفالټ کا خپل کمپیوټر کوم سټینګ جوړ کړی دی ورته هغه حالت ته ریسیټ ټو ډیفالټ او که مثلا کوم تغیرات تا دلې پې پرېښول بیا همیشه هغه تغیرات پې اپلای کېږي نور سې اوکې کې که همیشه ته راسې یو بله لیکنه وکړي او په بیول باندې کلیک وکړي کوم تغیرات چې دا ورته پې اپلای کړي دي عین هغه تغیرات به پې جوړ شي او که ریسیټ ټو ډیفالټ یې کې بیا تغیرات بیرته د کمپیوټر پخواني حالت ته اوړي صحیح دا خو د لیکنې په ښایستوالي کې رول لري سټراک موږ تاسې په هغه کې مو ویلي په فایل په ایډیټ منیو کې هم راځي او خپله په شیپونو کې هم سټراک او پیل دواړه وویلې که نه سټراک کله چې سټارک ته البته اپشن ورکړي ورته نو دلته کولی شي ته خپله یو هغه ورته ورکړي یو بارډر ورته ورکړي بیا به دوباره کلیک کړي تر څو د بارډر هغه مشخصات راښکاري څه ډول بارډر غواړي څومره یې غواړي مثلا تیز یې غواړي خم یې غواړي په دغه ډول باندې دلته بیا کولی شي سایز ورته انتخاب کړي اوس د بارډر رنګ دلته ما سور ورته انتخاب کړی ده تر څو ښه واضح معلوم شي دا سور یې صحیح ده تاسو دلته اوس وګورئ که سایز یې ورته غټوئ سور بارډر به په دغه ډول باندې راځي نور بارډر دلته ورکولی شئ ته ورسره صحیح ده آوټ سایډ ان سایډ او سنټر دا موږ تاسې هغه هم سلیکشن کې وویل که غواړئ چې بارډر دې له د باندې راسي له د منځه دې راسي او په سنټر کې دې راسي دغه ټول هغه شوي نه دي صحیح نور خپله موډونه دي ورسره اپسټۍ ده د هغه تر څنګ که رنګونه غواړئ چې بارډر ته دوه رقمه رنګونه ورکړي دلته موږ کلر لرو یو رقم رنګ ورکولی شئ ګریډینټ ورکولی شئ پیټرن ورکولی شئ زه به دا ګریډینټ درته وګورم صحیح ګریډینټ دې هلته انتخاب کړو دلته خپله تا ته اوس اپشنونه خلاصېږي وګوره په دوه رنګونو باندې هم ته یو بارډر ورته ورکولی شئ ته وګورئ زه به دغه سایز لږ ورته غټ کړم چې ښه واضح معلوم شي مثلا که سایز یې غټ کړي ګوره له سپین او توره چې یو ډول هغه سټراک ورته جوړ شوی ده په هغه ډول باندې پې اپلای کېږي که غواړئ چې پیټرن پې اپلای کړي دلته پیټرن ورته انتخاب کړه نور هغه ده
دلته موږ سره پیټرن کې ونه موجود داسې هر شی تا سره موجود و هغه په بارډر کې ورته ورکول کېږي. صحیح. نو ټول عین دغه ټول شوی نه لري. صحیح ده. په هر یو باندې کلیک وکړي خپل مینیو درته راخلاصي. مثلا ته څه پکې کولی شې غواړې په خپل لاس باندې یو شی سیټینګ کې برابر کړي او که غواړې مثلا په خپله دې برابر یې ساسوړ کمپیوټر جوړ کړي د اسماس ټیک مارک ورکوه نور په یغه حالت باندې کېږي دا ټیک مارک تر لري کومه دغه سټاک دی نه اپلای کېږي. او شیډو دا اوس موږ تاسو درس وو د سیوري په اړه باندې کوم شیپونه که غواړې لیک د لاندې غوندې راسه لیک وتلې راسه انر شیډو او دغه د لاندې بیا کومه بل شیډ دوه دانې ډراپ شیډو لري. ډراپ شیډو مثلا د لاندې ورسره لوي او انر شیډو خپل په یو تصویر او شیپ کې د نه اپلای کیږي. دغه پرونی ډیزاین کې سیده زبغه ډیزاین هم را خلاص کړم پیزه خو خسکونه خو نه ده چیرې واغه سنه په دغه ډیزاین کې دغه یو څه کار کړی دی د انر شیډو ورته ورکړی دی. صحیح. زه به دلته دغه تصویر تر لرې کړم دغه شیپ تاسو وینئ ښه دا هم تر لرې کو او بارډر به تر لرې کو. اپسټي ورته دغه مرکه وسې شیډو په تور اندازه کې د ځکه ډیر نه ورسره معلومیږي که شنې ورته ورکې وګورئ هغه جې د کې وتلی غوندې را معلومیږي دا شیپ کې دننه اپلای کېږي په شنه رنګ کې وګورئ له شنه رنګ هغه تور داسې وتلی غوندې را معلومیږي. صحیح. اپسټي خو یې دغه ورته سمه ده. نورې دغه دریو ساحو کې هم ته ډسټینس او مثلا هغه سایز او دغه شیانو کې ته کولی شې مثلا څومره تا ته ښه معلومېده نورې ته خپله په هغه اندازه باندې جوړ کړې دغو سیټینګونو له لارې. صحیح. نورې تا ته خپله هغه د واضح معلومېږي نور خپله کار ترسره پرې وکړي. صحیح. دا درې دانې خو د لیکنې ډبل والي لپاره و. صحیح. دغه لومړي دانې بیا سټراک و د بارډر لپاره و. څلورم انر شیډو د که غواړې شیپ و لیکنې ته دننه یو سیوری ورکړې ورته انر شیډو ته او انر ګلو خپله داسې یو ښیوالی ته یې کچیش ته یې په انګلیسي کې خو هغه هم یو ډول تغیرات پرې راولي. دلته وګورئ هغه د سیوري غوندې یو شی پرې راولي که نه موږ دلته پیټرن ورته انتخاب کړی ده. دا یې ټول هغه تغیرات په لیکنه په هغه کې تاسو یو ډول د ښایستوالي استفاده ترې کولی شئ. دا یو بل افیکټ داسې مثلا په دې ډول باندې دغه په ډیزاین کې اپلای ده وګورئ دلته دغه تقریبا دغسې افیکټ ده که رنګونه یې دغه وروستي د بارډر رنګونه یې نه ده اوس خو دلته سپین او تور ده بارډر رنګونه که یې د دغه شیپ د خام رنګ پوخ رنګ ورته انتخاب کړي ممکن په دغه حالت باندې راسي. صحیح.